السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. راځئ ملګرو چې نن په دغه ویډیو کې زه تاسو ته در وښیم کله چې ستاسو په نامه باندې څوک آی ډي جوړه کړي، کله چې ستاسو په نامه باندې څوک غلط آی ډي جوړه کړي، غلط پوسټونه کوي، کله چې ستاسو آی ډي څوک خلاصه کړي هغه غلط پوسټ باندې کوي، یعنې چې هر څه حساب وي ستاسو په آی ډي باندې غلط پوسټ کیږي، ستاسو په نامه باندې غلط آی ډي جوړه سوې. اوس تاسو غواړئ چې هغه آی ډي د ټول عمر لپاره ختمه کړئ، یعنې له فیسبوک څخه یې وباسئ. که ستا د ملګري، که ستا د ورور وي، که د هر چا یي، یعنې هغه آی ډي تاسو په ډېره اسانه طریقه سره کولی شئ چې ختمه کړئ. نو درځئ ځو ملګرو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدو مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ ویډیو لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. د هغه رقم زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ځکه موږ په خپل چینل کې ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې جوړوو. نو درځئ ملګرو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ټولو مخکې تاسو لاړ شئ خپل فیسبوک اکاونټ په خلاص کړئ. کله چې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ دلته به تاسو راشئ پروفایل ته. خپل پروفایل چې رالاست دلته به هغه سړی پیدا کړئ په دا فرینډز کې سی آل فرینډز ته به راسئ. هغه سړی به پیدا کړي د کم سړي آی ډي چې تاسې وربندول غواړئ. نو ملګرو راځئ زه په یو انډیوال پسې ګرځم. اوس زه غواړم د هغه آی ډي وربنده کړم. نو ملګرو دا امین الله په نامه ده. اوس زه د دې آی ډي غواړم چې بنده کړم. نو ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته ګوره د ده دا پروفایل ده ملګرو. نو دلته زه راځم په دا مور باندې کلیک کوم. کله چې تاسو په دا مور باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو راسئ. ګوره ملګرو دلته یو اپشن ده کاپي لینک ټو پروفایل. دغه لینک به تاسو چیش کوئ کاپي کوئ. دغه لینک چې کاپي کوئ بیرته به په دغه مور باندې کلیک وکړئ ګیو پیډ بیک اور ریپورټ دس پروفایل په دې باندې به ملګرو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دغه رقم به دلته تاسو راسئ ملګرو پیک اکاونټ په دا پیک اکاونټ باندې به کلیک وکړئ او دغه رقم به یې سینډ کړئ. ملګرو کله چې تاسو سینډ وایي ګوره ملګرو سینډینګ روان ده. دلته به تاسو راسئ ریپورټ پروفایل په ریپورټ پروفایل باندې به کلیک سره وکړئ. کله چې تاسو په ریپورټ پروفایل باندې کلیک وکړئ دلته به یو کوچنی ټیک مارک شان ده په دې به کلیک د سره وکړئ، یعنې دا به ټیک مارک شان د سره باندې ولګوئ. دا به د هغې نه پرېږدئ یا دلته بیا تاسو چیش کړئ ریپورټ کړئ. کله چې دلته تاسو ریپورټ ووایي ریپورټینګ روان ده لوډینګ روان ده ملګرو. دلته پیک اکاونټ سو او دغه رقم انبوکس کې ګوره میسج لیکل سوی ده. نو دغه رقم تھینک یو فار سبمیټینګ ا ریپورټ. هغه ریپورټ چې وسو ګوره دلته بلاک امین انفالو امین سبمیټ ا ریپورټ. هغه ریپورټ چې موږ جوړ کړی و هغه سبمیټ وسو. اوس به دلته تاسو ډن کړئ. کله چې ډن کړئ بیرته به تاسو په بیک باندې ولاړ شئ. په بیک باندې چې ولاړ شئ دلته به د اپشنز ته راسئ. په اپشنز کې به ملګرو دلته تاسو راسئ هیلپ اینډ سپورټ ته. په هیلپ اینډ سپورټ کې به تاسو هیلپ سنټر سوري ملګرو کله چې تاسو هیلپ اینډ سپورټ ته راسئ دلته به ریپورټ ا پرابلم په ریپورټ ا پرابلم باندې کلیک وکړئ او سمثینګ ایزنټ ورکینګ په دې باندې به کلیک سره وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دلته به ملګرو تاسو راسئ. دلته به تاسو پروفایل پیدا کړئ. په پروفایل باندې به کلیک وکړئ او کوم لینک چې تاسو هلته کاپي کړی و هغه به دلته پیسټ کړئ. کله چې هغه لینک دلته تاسو پیسټ کړئ ملګرو لاندې یو څه نور خط هم لیکل کېږي. نو هغه خط ما بل ځای لیکلی ده. زه غواړم هغه خط هم دلته راوړم. نو دا خط ته ملګرو دلته به تاسو دا خط به چیش کړئ ټول به سلیکټ کړئ. دلته به دا رقم ګوته باندې ونیسېږئ او په دا درې اپشنه باندې به کلیک سره وکړئ. دلته به سلیکټ آل ووایي. کله چې سلیکټ آل ووایي ملګرو دا به سلیکټ شي. ګوره ملګرو زه دا له دې کټوم کټ مې کوي. تاسو به یا کټ کوئ یا به کاپي کوئ هغه فرق نه کوي. نو دلته به تاسو راسئ اوس به هغه دلته چیش کړئ پیسټ کړئ. هغه سم دلته پیسټ کړئ. دلته به ملګرو تاسو راسئ سینډ وایي. کله چې سینډ وایي نو ملګرو فینالایزینګ بینګ ریپورټ پلیز ویټ یعنې دغه روان ده. کله چې دا مکمله سو د دې سړي آی ډي به له ټول فیسبوک څخه ختم شي. ملګرو ډېره اسانه طریقه ده. ویډیو تر پایله مو سره وګورئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کول خو مه هېروئ او دغه رقم زموږ ویډیو شیر کړئ له خپلو ملګرو سره. که تاسې هرې ویډیو ته ضرورت لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو ملګرو میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیو کې. تر دې مهاله د خدای په امان.